د ورکزی صاحب یو دوه بیتونه تر ملاکنډ وزیرستانه ګرځېدلی یم په خپل وطن کې ډېر په ګرانه ګرځېدلی یم ته مسیحا وي خو زه هم په درد مین وم اشنا ډېر د پخوا کې بې درمانه ګرځېدلی یم اوس زه بلنه ورکوم محترم قاري صاحب احمدشاه حقوقي ته چې راشي او خپل صوفیانه کلام موږ ته وړاندې کړي احمدشاه حقوقي صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د شعر نه مخکې یو څو بیته دي څه به کړم لافې چې ژوندون زما دی یوه سلګۍ خوله کې ساتلی نه شم له مور او پلاره مهربانې پر ما حاکم خو ته یې بل منلی نه شم او زما کدي خو اصلا ټول ستا دي زما کدي خو اصلا ټول ستا دي زه ابدي مالک کېدلی نه شم خورا بېدریغه نعمتونه دي شمېرلی نه شي خورا بېدریغه نعمتونه دي شمېرلی نه شي او شکر واجب دی خو افسوس پر ځای کېدلی نه شي او دغه باران د احسانونو پسرلی راولي دغه باران د احسانونو پسرلی راولي خو د بنده سترګې څاڅکې هېڅ ګڼلی نه شي او که په رښتیا سره د عرش خاوند چا وپېژنده که په رښتیا سره د عرش خاوند چا وپېژنده بیا نو دنیا کې له هېڅ چا نه ویرېدلی نه شي او که دروازه د هدایت چا ته پرانیستله که دروازه د هدایت چا ته پرانیستله د یقین لاره به پخه وي غورځېدلی نه شي او د غورځېدلو اراده که چا ته وشوه یو ځل د غورځېدلو اراده که چا ته وشوه یو ځل په روغو پښو به هم په سمه ودرېدلی نه شي او لقد کان فی قصصهم دویم بندې فرعون سره د خپل لښکره سمندر کې ډوب شو فرعون سره د خپل لښکره سمندر کې ډوب شو یونس په ګېډه د ماهي کې مړ کېدلی نه شي علیه السلام او د شمې اور ته به یوه ګوته څوک ټینګه نه کي د شمې اور ته به یوه ګوته څوک ټینګه نه کي خو ابراهیم په سرو لمبو کې سوځېدلی نه شي او د تاریخ پیښې له عبرت او حقیقت نه ډکې اشنا نه پرته اسمانونو ته اشنا نه پرته اسمانو ته څوک ختلی نه شي او د سلیمان او ذوالقرنین غوندې شاهان د دنیا د سلیمان او ذوالقرنین غوندې شاهان د دنیا له کفن پرته نور سامان ځان سره وړلی نه شي او خالق د ټولو کائناتو د دنیا کوربه دی خالق د ټولو کائناتو د دنیا کوربه دی انسان ملمه پکې تلپایه اوسېدلی نه شي او په زړه او ژبه حقوقي رب ته تسلیم دی هر وخت په زړه او ژبه حقوقي رب ته تسلیم دی هر وخت کیفیت د مینې په هېڅ شان څرګندېدلی نه شي والسلام علیکم